د جمعې دپاره 15 شرطونه دي. بعض ځایانو کې خو چا وراخیستې خو السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامده و مسلم و بعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې په جیل کې یا زندان کې د جمعې جمع کیږي او کنه. جناب محترمه دا مسله لږه معمولی غوندې اختلافي ده د فقهاو په منځ کې، خو لیکن مفتابهي قول دا ده چې بالکل پکې کیږي په دې شرط چې د وخت حاکم ورته اجازه ورکړي وي. اصل مسله دا ده چې د جمعې دپاره 15 شرطونه دي. بعض ځایانو کې خو چا وراخیستې خو 15 پکې مرکزي شرطونه دي. په هغه 15 شرطونو یعنی د صحت د جمعې دپاره جمعه اله صحیح کیږي چې دا 15 شرطونه وي. په هغه 15 شرطونو کې یو شرط اذن عام دی، 15م شرط پکې اذن عام دی چې عام خلکو مسلمانانو ته به د جمعې دپاره اجازه وي. نو چونکې بعضې کسان چې وایي چې هغه نه کیږي، نو هغوی وایي چې جیل کې وګوره اذن عام نشته، نو د اذن عام د وجې نه یعنی عام مسلمانان جمع ته نشي ورتلی، نو د دې وجې نه پکې نه کیږي. خو لیکن تحقیقي خبره دا ده چې بالکل په جیل کې که د وخت حاکم اجازه ورکي نو بالکل پکې کیږي. دا مسله احسن الفتاوا هم صراحتا راخیشتې، فتاوا دارالعلوم زکریا هم راخیشتې، فتاوا فریدی هم راخیشتې، فتاوا محمودی هم راخیشتې. احسن الفتاوا کې دا د پوښتنه شوې پوښتنه دا شوې ده چې قیدیوں کے لیے جیل میں جمعہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں، بینوا توجروا. جواب: اگر حکومت کی طرف سے جیل میں جمعہ پڑھنے کی اجازت ہو تو عبارات ذیل سے جواز معلوم ہوتا ہے. به وګو تفصیل ور باندې کړی دی چې فی شرح تنویر نو فی شروط صحته یعنی د جمعې د صحت دپاره چې کوم شرطونه دي یو پکې اذن عام دی. خو بیا وګو د عبارت کړی بیا اخره کې دا وایي فلا یضر غلق باب القلعه. دا وګوره که چېرته د مسله اصل کې د جیل مسله قیاس کړې په یوه قلعه باندې ده. یوه قلعه ده، غټه قلعه ده، په هغه غټه قلعه کې ډېر خلک اوسیږي، نو په هغې کې د جمعې منظم کیږي. نو که چېرته داسې وشي چې د جمعې په مانځه کې چې دا قلعه کې دننه خلک اوسیږي، لکه دلته ورته صدر هاوس وایي په اسلام آباد او دې ځایانو کې، او په افغانستان کې ورته ارګ وایي، نو ارګ کې دننه خلک اوسیږي، نو چې څوک راننوځي بس د ارګ دروازې ورپسې بندې کړي. نو دا منځ صحیح دی که نه دی صحیح؟ و بالکل صحیح دی. د دوه وجو نه دا صحیح دی، یا خو لخوف العدو چې دشمن راننوځي، او یا دا ده چې عادت قدیمه دی، پخوا زمانې نه به دغسې دا دروازې بندېدلې. نو وګوره چې د عادت قدیمه د وجې نه د یوې قلعه دروازه بند شي او بیا هم پکې جمعې مونځ صحیح دی، نو بیا په جیل کې هم چې دا کومه دروازه بندېږي دا خو هم د انتظامي امورو د وجې نه کېږي چې قیدیان ترې ونه تښتېږي، نو د دې وجې نه بالکل پکې جایز دی. نو دی وایي چې فلا يضر غلق باب القلعة ولا لعدو یا والعادة القديمة لأن الإذن العام مقرر لأهله. ودلته چې د دې قلعه دروازې بند شو بیا هم پکې اذن عام شته دی. اذن عام چاته دی؟ هغه کسان چې په دې قلعه کې دننه اوسیږي. نو لکه څنګه چې هغوی ته اذن عام دی، خو همدغسې اذن عام عامو قیدیانو ته هم دی که نه. نو دی بیا وایي چې وغلقه، او دا دروازه چې ورته بنده شوې ده لمنع العدو للمصلي، دا د منځګزارو د وجې نه ده بنده شوې. چې کوم ځای کې راځي چې دروازې بندې شي او د جمعې منځ نه کېږي، هغه خو دغه چا دپاره کېږي چې د منځګزارو دپاره دروازه بندوي. نو دلته خو دروازه د منځګزارو دپاره بنده نه ده بلکې د دشمن دپاره بنده ده. د قرنګي فتاوا شامي دا مسله صراحتا راخیستې. فتاوا شامي عبارت در سره واخله او قصره قلت دی وایي وینبغي ان یکون محل النزاع ما اذا كانت لا تقام الا في محل واحد. وای که چېرته داسې چې په ټول ښار کې په همدې یو ځای کې د جمعې مونځ کیږي او په هغې ځای کې دروازې بندې شي، نو بیا خو ښه خبره دا ده چې دا مونځ د جمعې دلته ونه شي. ولې؟ ځکه په ټول ښار کې هم دا یو ځای دی او په دې ځای کې دروازې بندې شوې، نو چې دا نور کوم عام بهر خلک پاتې شو هغوی به جمعې مونځ چېرته کوي؟ خو که بالفرض داسې وي چې لا تقام الا في محل واحد، په یو ځای کې نه وي بلکې جمعې ډېرې وي، نو بیا خیر دی. اما لو تعددت فلا، بیا خو خیر دی، لانه لا يتحقق التفويت. بیا خو چې کوم کسان بهر پاتې شو هغوی نه د جمعې مونځ نه پاتې کېږي، ځکه هغوی به یې بهر بل ځای کې وکړي. اوس خو په هر جومات کې د جمعې مونځ کېږي، نو د دې وجې نه تفویت مسله پکې سره راځي نه. دا قرنګې دا مسله فتاوا دارالعلوم زکریا هم صراحتا راخیستې. د هغې کې لیکلي جناب عالی ایک مسئلہ کی طرف آپ کی توجہ دلاتے ہیں. و جناب عالی صاحب ستا توجہ یو مسئلے ته راوړو، هغه دا ده چې جیل کې کیا جیل میں نماز جمعہ پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب کوي اگر حکومت کی طرف سے ممانعت نہ ہو بلکہ اجازت ہو تو جیل میں جمعہ پڑھ سکتے ہیں. بالکل کہ حکومت د طرف ممانعت نہیں بلکہ اجازت ہی
बिल्कुल, बाकी दा खबर چې اذن عام پکې نشته نو دوی باقی जेल में आम लोगों के जाने पर पाबंदी इंतजामी पाबंदी है जुमा रोकने के लिए नहीं नو هغه انتظامی पाबंदी ده पाबंदी ده ځکه کاغل ته څوک عام خلک زی راځي بیا خو ټول قیدیان و تختیږي خو لنډ او د مسله فتاوا محمودی مراخص فتاوا فریدی ډیره مزیدار راخسته ده الته صفه ستر لیکلی دي چې چون کې هغه شرطونه چې کوم دي هغه پنځم شرط اذن عام دی هغه د دې د پاره دی چې د خلکو نه جمعه فوت نشي او نن سبا خو د جمعه د خلکو نه ځکه نه فوت کیږي چې په هر جامع جمعات کې یو جمعي او په هر 1500 غزو کې یو جمعاتي نو د دې وجنه وای بالکل پکې جایز ده نو د جمعې منځ په جیل کې که د وخت حاکم ورکړي وي او د جیل په خار کې وي شهر او هغه خار کې د جمعې منځونه کیږي نو بالکل په دې جیل کې بیا د جمعې منځ کیږي